سلامونه د یوټیوب ملګرو د ویسټ انډیز ټیم موږ ته کمزوره ټیم ښکاري خو په حقیقت کې داسې نه ده بیګا ترې د موږ اتلانو لوبه وګټله موږ پرې باندې ویاړو د اته دښمنو په توپیر سره یې وګټله خو بیا هم ویسټ انډیز ټیم چې ده دوه وارې د ټي 20 ورلډ کپ چمپیون ټرافي ځان سره وړې ده او تر ټولو قوي ټیمونو کې راته اوس هم همداسې ده خو بیګا ماشاءالله د موږ وربس خو په اول رننګ کې اوټ شو چانس خبره ده نصیب نه و بیا ورپسې چې خطر هم ونه چلېدو خو ماشاءالله درویش رسولي 15 اتیا رنز وکړه د ویسټ انډیز د توپ اچوونکو نه لاره ورکه کړې وه بیا ابراهیم ځدران 7 اتیا رنز وکړه ماشاءالله ښه ټارګېټ ووتیا 2 اتیا ویسټ انډیزي لوبغاړو چې بیټینګ ته راووتی موږ بالرانو ښه کارګردګي وکړه راشد خان ماشاءالله خپلی بالینګ وکړه موږ ضیا شریفي ماشاءالله ښه ولوبېده پاس بالرانو کې ګلبدین ښه بالینګ وکړه همداسې نور احمد ښه بالینګ وکړه بس الله د نور هم بریالي لري سبا 21 تاریخ باندې موږ دویمه لوبه ده دعاګانې کوئ چې دا لوبه وګټو سیریز په خپل نامه کوو بیا بل سبا په 21 تاریخ باندې اوله لوبه ده په 22 تاریخ باندې بیا دویمه لوبه ده نو خپل اتلان په دعا کې یاد لرئ چې دا سیریز په خپل نامه کې بیا دې پسې ډایرکټ ورلډ کپ شروع کیږي نو دعاګانې کوئ ټول لوبغاړي ماشاءالله په فوم کې دي بس دعاګانو کې یاد ساتئ او که ویډیو مو خوښه شوې وي د نورو معلوماتو لپاره اکاونټ سره سبسکرایب کړئ ویډیو سره لایک کړئ تر څو چې زموږ نوې ویډیو اول تر تاسو در رسیږي